عز وجل آیتونه را نازل کړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. ای زنانو تاسو په کورونو کې کینئ، تاسو به له کورونو نه داسې نه راڅرګندېږئ لکه د اسلام نه پخوا د ناپوهۍ د دور راڅرګندېدل. په هغه وخت کې به چې کومې زنانه په کوم وخت کې راوتې هغه رقم به نه راوځئ، کورونو کې به تاسو کینئ. که ضرورت مو راوتی بیا به ځانونه په ټکریو کې پټوئ. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیغمبره خپلو بیبیانو ته دی، خپلو لوڼو ته دی او عامو مسلمانو زنانو ته دا ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن چې دوی دې راخواره کړي په خپلو بدنونو باندې من جلابیبهن د دوی هغه لویو لویو پړونو ټکریو څخه بدنونه د خپل په دې ټکریو کې پټ کړي. کله چې د دې زنانه ضرورت وي بهر راوځي نو لوڅ سر به نه راوځي. نن خو ماډرن زنانه هغه ده، سیاسي ښځه هغه ده چې څومره یې ځان ډېر لوڅ کړه. د جاهلیت الثانیه ده. دغه جاهلیت به موږ په قرآن کریم باندې اصلاح کوو. دغه جاهلیت د اسلام نه مخکې و، د قرآن کریم په نزول باندې دا ختم شو. نن هم د علماو مسئولیت دی چې د دې زمانې د جهالتونو او د دې د ناپوهیو مقابله به په قرآن کریم ارشاداتو باندې کوي. بدن لوڅول دا څه کمال نه دی. او یوه ډېره ښه خبره کړې وه چې که د بدن لوڅول دا کمال وي نو تر ټولو حیوانات ډېر سیاسي خلک دي، ډېر ماډرن خلک دي. دا غواګانې، دا میږې وزې، دا حیوانات دا کالي نه اغوندي، همداسې ګرځېږي. که د بدن لوڅول کمال وي یا داسې تنګ کالي اغوستل چې بدن هر اندام بیل بیل پکې ښکاري دا کمال وي نو دغه کمال خو تر ټولو زیات په حیواناتو کې موجود دی. الله غواړي انسانان له حیواني ژوند نه راوباسي. الله غواړي له تا نه انسان جوړ کړي. الله غواړي د انسان او د حیوان په مابین کې باید توپیر وي. اما د الله د دین دښمنان غواړي چې ځانونه د حیواناتو په څیر باندې کړي. د وجه نه قرآن کریم کې الله څه ښکلي وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دغه کافران د زناورو حیواناتو په څیر باندې دي بلکې له دې نه هم ډېر ناپوه او ګمراه دي. خدای هم دې وساتي. دا د حیواناتو په څیر دي. د هر کار چې وګورې د حیواناتو غوندې ځان لپ لغړ کوي د حیواناتو په څیر. دا کمال بولي. تنګ کالیه واغونده، بدن لوڅ که بس دا کمال دی، دا سیاسي ژوند دی. تنګ پتلون واغونده نو دا کمال دی ذاتي. نیکټایي واچوه دلته لکۍ غوندې شای دغه بس کمال دی. پګړی وغورځوه لوڅ مخ راووځه لوڅ سر دا کمال دی. خپل ګیره او بریتونه دواړه ورخیه له ځان نه اجړا جوړ که دا کمال دی.